په دې ورځو کې تودوخې ورو ورو خپل ځای سړوښي ته ورکړی او په هرات ښار کې د دویم لاس جامې د پلور بازار هم غوړېدلی دی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له کبله اړ دي چې د خپل ځان او د کورنۍ د غړو د تودوالي لپاره په لیلامۍ بازار کې د دویم لاس جامو ته مخه کړي. لیلامی به خاطر که یک اندازه به حساب اقتصاد کمک میکنه. اجناس نو به حساب نسبت به اجناس لیلامی تفاوت‌های زیاد داره نظر قیمت خود. بی اساس ما آمدیم که از این بازار لیلامی بخریم. همین فصل بیشتر زیر پوش، زیر شلواری و همین چیزا گرم و لوک باشه میخرم. به خانه به بچه خو بیشتر میخرم. د لیلامۍ بازار یو شمېر هټیوال هم د دویم لاس جامو د پلور د بازار له غوړېدو خبرې کوي. دلیل از این صاحب چند دلیل میتونه. یکی که اینه که بیکاری صاحب. بیکاری همین جنس لیلامی که ارزان‌تر هسته. که بگیر میایم ما میایم همین لیلامی از میخریم باز دست فروشی میکنیم مثلا میاریم به سه‌شنبه بازار به بازارهای دیگه. از هر بعضی وقتا سودا میشه بعضی وقتا نمیشه. بیپولی مردم که هسته بسیار اقتصاد مردم پایین بیکاریه. والا پارسال بیشتر بود از این سال. این سال کمک حال کم کار مسلمان‌ها کم هوا خنک‌تر کم شروع شده. تا همین وقتا بیچاره هم تا صفر و همین دکونا ششته بودم و از کیساخ و کرا میدادم. حالا اگه کم جلو پول شده واقعا کم تر دست پایان نفر میره و میایه. که څه هم د لیلامۍ جامې د سړوښي څخه د امان پاتې کېدو لپاره د نوي جامو پرتله ارزانه دي، خو دا بدیل له روغتیایي خطرونو څخه هم تش نه دی. یو شمېر روغتیا پالان وایي که د دویم لاس جامې مخکې له ګټنې پرې نه مینځل شي کولی شي د حساسیتي او ساري ناروغۍ د خپرېدو زمینه برابره کړي. که شایدترین مرض جلدی که امروزه ما شاهدی از او هستیم که از طریق ازمی لباس‌های کهنه و لباس‌هایی که یک شخص از شخص دیگر استفاده میکنه انتقال میکنه او مریضی گال است یا مریضی اسکویس است که این مریضی معمولا یکی از مریضی‌های فوق العاده ساری است که توسط یک نوع میکروب یا یک نوع شپش یا کنه ایجاد میشه که معمولا با استفاده از امی لباس‌های کهنه و لباس‌هایی که یک شخص از شخص دیگر استفاده میکنه بدون از اینکه اطلاع داشته باشه که آیا این شخصی که قبلا این لباس استفاده کرده آیا او دچار کدام مریضی بیماری پوستی بوده یا نبوده. شایدترین مریضی که میتونه از جمله امراض پوستی یا جلدی نام ببریم مریضی گال است. له دې سره هر کال د هوا له سړېدو سره په دې ولایت کې د لیلامۍ بازار ډیره ګڼه ګوڼه پیدا کوي. اندونه دا دي چې د خلکو د عوایدو کمیدل او د ژوند د لومړنیو اړتیاو د بیې لوړېدل پر کورنیو اقتصادي فشارونه زیات کړي، خو د کاري فرصتونو رامنځته کېدل او د بیې مدیریت کولی شي د دې فشارونو ډیره برخه کمه کړي.